چیرته دی زمونږ ملګری حاجي بابا موږ نه څرنګه چې دا بابا د کور دروازه مې ټکوله او د کور دروازې شاته به درېدم دا به راوتلو او خوشحالي به یې راسره کوله او د خوشحالي صحنه هم تاسو وګورئ چېرته روان یې ما پېژنې څوک یې ما زوی دی ما او دا کور پرېښودل باړو باندې دا وګوره جواب کې دوا وګل بیا زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې جون لتا عبادت دے تر د جون د غر چینه مور خوږې مورې مور خوږې مورې زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې جون لتا عبادت دے تر د جون د غر چینه مور خوږې مورې مور خوږې مورې کتن وی زبنو ما او کوما زبسو ما دا پما چنن راحت دے دا غټول ستا برکت دے ستا غمونا مات یاد دے ستا فکرونا مات یاد دے ټول شپه ماته دعا کړې ستا نفلونه ماته یاد دي زه دې ګل کړم ځان دې خاورې د سپرلي د باغ وږمې مور خوږې مورې مور خوږې مورې زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې جون لتا عبادت دے تر د جون د غر چینه مور خوږې مورې مور خوږې مورې چې بکلا شمنا جوړا ستا جړا مت یادېږي ما چې ووینې تکلیف کې ستا زړګی څومره خوږېږي یو یو حق دې په ما غر دې دا به څنګه پوره کېږي ته چې نه خدای دې نه کړې زما ژوند به څنګه تېرېږي خدای سلام علیکم وعلیکم السلام خیر آمدی هر کله راشي څنګه یې زوی ځان څه څنګه یې صحت څنګه دی او لیدلې مې چې ما وخت دلته ویلې مې ځای دا ځای دې مې دې ځای شو هغه پوت نه نو دا ما زوی کې یې څنګه باندې شیرې مور په دې څنګه چې تاسو خاصه ما کور پتا جنت دے ما څه څنګه یې په دې زوی ځان ستا صحت څنګه دی په دې چېرته دی زمونږ ملګری حاجي بابا الله لاګنه چېرته تاسو ونلې د دنیا کې چېرته لاړو موږ نه حاجي بابا هم لاړو او د دې فاني دنیا نه او دا کور پرېښودل باړو باندې دا وګوره جواب کې دوا وګل بیا تلوګې کړم که جهان در تلوګې کړم مالو درا درنه جاړه ما موري جاړه ما درنه قربان کړم شاعر می در مور دې یو ورور دې یو هغه په سوي پر باندې کېږي یو هغه یو په منځره څنګه وکړه هغه ځان مې الله هغه دې نو څوک مور نظري آسمان نه ولې په مونږ کې
خير بيعم خير الله نجاشم دوني استثاني كلام اوخي پاکي کا اوخي پاکي کا جاړه ما نجال ما ايت جرا توفلدان جال ملا دون جال دونه تقوادار خزه ده جال توفلدان دونه تقوادار خزه ده وی سړی لاړو نه مور یو نه پلار نه ورور لرو هیڅوک نه لرو دا بیچاره په دې کور کې یک تنها ژوند کوي او څنګه کو ناکام ده دا د شم قربان دي نن ورځ چې ما مواد راوړو د دې مواد شته خو خپله نشته اوس زما مور بیبي ځان ته پاتې شوه سپین سرې ابۍ به په دې کنډواله کور کې ځان ته ژوند کوي ناکام ده خدای راوړي هاخوا به یې سترګې اړولې خاوند به یې و زړه به پرې ډاډه و ناروغېدل مریضتیاتوب نور مشکلات په کور کې راتلل یو په بل به ډاډه و خو الله دې هېڅوک داسې نه کوي لکه د دوی په څېر ما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې جون لتا عبادت دے تر د جون د غرچې نه مور خوږې مورې جاړه به مورې ولې جاري دلته ولې ومورې یو شی بیا ځان دې یوازې ټولو نه دي ټول مسلمانین نه دي خیر دی مورې او هغه دنیا به چې تا سره خدای دې عمر دې ډېر شي مور پلار دې وبخي خدای دنیا ودان یا سړی خدای دې د دې ژړا سړي زړه کې لارې جوړی بیچاره وی د شپې چې راجیګه شم وی وګورم وی ډېره سخته یې وي قدرمنو مسلمانانو څرنګه چې دا بابا د کور دروازه به ټکوله او د کور دروازې شاته به درېدم دا به راوتلو او خوشحالي به یې راسره کوله او د خوشحالي صحنه هم تاسو وګورئ چېرته روانې ما پېژنې څوک یې وه زوی دې وه جوړ په خیر چېرته یې چېرته روان چېرته ځې بیټري چارج ورته وکړه مور چېرته ده مور ما ته یاد دي زه د ګل کړم ځان د خاورې د سپرلي د باغ وږمۍ مور خوږې مورې بابا چې کومې دعا کولې تا ته او ټولو مسلمانانو ته اختر به څنګه اختر اختر دغسې تریخ ولې څنګه تریخي بې بنیاده حاجت بنیادي که نه ته بې بنیاد دی تا غوندې زوی لري ګوره سودا مې راوړله دا قرباني چاته ایوه غوښه به هم در کوم ورته خدا پاک آباد و آبادان لره روغتون دې څه اواله خدا پاک آباد و آبادان لره ګل زاروسي هغه دعا دروازه بنده شوله هغه دې دنیا کې نور نشته دی زما مور بیبي ځان ته پاتې شوله بې بنیادۍ شپې ورځ سبا کوي د دې ژوند د دې زندګي کنډواله کور کې دی خو په دې شکرداره یم چې مور دونه تقواداره دونه ایمانداره ښځه ده چې هر وخت خپل ذکر خپل اذکار کوي او پاک رب ته توبې وباسي چې یا ربه زما ګناهونه وټکې یا ربه ستا په دې دنیا زه ژوند کوم ته ما ته بخښنه وکړي ټول خدای ته وکړي دین اسلام خو یې لري په الله د واغړي دین اسلام زه سودا راکته کوم مور خوږې مورې مور خوږې مورې جون دې فارش ملا واخلم څه سوی مورې روزه من نه ده اخسر ستا روژه نشته اشپږم ورځ ده څومره روژه ده اشپږم ورځ ده د شنبه کې اخسر د شنبه کې روزه نه و ګل د پمغي اوس کرانیه اوس کرانیه کوم دا دی خلک وایي دا نه راغله علماء وای روزه ته نه کیږي څه ما دا چې پاتې را څنګه کوم کفاله نه د دې روزه خو دا روژې کفاره
اتا غوندې زوی لري الله دې ډېر دې عمر دې وکړي چا یا حواله کړي هغه مور او پلان نه کوي دنیا اودانې توبه باندې وګرځي روز شو دې ځامي پنځه وخت دا الله نوم دې اشتي او دې تیرو تادم دعا کوم دې علي خدای پاکه توبه الله کوي دې موري دا بادام ټکوا شودو کیا چوا سر د نن نه در سره وخوره او غوښه مې درته راوړې شوروا به یې کړي سره ښه چرګوړي مې راوړي دا به سره شوروا کړي او همداسې در سره یخني کوي سکر سره چې زړه دې راټول شي خرما مې هم درته راوړې دا شوده هر څه شات مې هم درته راوړي مور خوږې مورې مور خوږې مورې ما کور پتا جنت دې بس دا اندر یو دا کینو در بس دا زړه نه ورانی زړه نه سره به ته رحم وکړي وای دا اتا کوشش کوي د دغه وخت چې یو ورځ نه یو ورځ به د مرګ څخه کوو او چې کله مرګ را رسیږي د مرګ دپاره باید موږ او تاسو یو اخلاص او صداقت او ایمانداري او په دې دنیا داسې یو کارونه وکړو چې یو نمونه وي بس چې زه به راتللم د دې بابا کور کې به ګرځېدلم شامپو به مې واخېست او دې بمبې لاندې به مې کو چې زما خبره مې منله په یخ اوبو به یې لامبل ښه موږ خو د دې کور نه ځو دا مور ځان ته پاتې کېږي ما دیګر کې دی وته دا مور ځان ته په دې کور کې پاتې کېږي د ده دا پخلی د ده دا تاو بالا د ده دا سودا دا به څوک جګوي خور مې پاکل سر مې مو ګیر مې وای زما دا څنګه وته ترې ما ښه جناو مې موټر ته مې موټر دا وای ته مو کوي ما ته نه وای مو څه نه شي کولای کنه وای باندې څنګه ته لاس مو واسه لاس مو واسه ولو درې وای ته ما ته تیر نو دا نه چې دور کا کم دا کړی اون ته دور کا ته نو وای دنه کما وای زه خپل کوټه نه یې کوټه وای نو کله مو وای څه ورته ویلي نه یې کوټه وای چا درته ویلي عجیب بابا څه ویلي وای زه نه کوټه وای زم وای ته وای وای ما مې سیندو دغه نه لا نه بیچاره وای کله نه چې ما ورته ویل چې راځه کوټې ته ځو وای ما مه کش کاږه وای زما د نوي کور ته نه دور کا سنت یو وای نه کوټه وای نوي کور ته ځم وای تی ما چا باندې الله اکبر وای اتا وای تاسو زوی دې دې کبیر سره او خپل کور ته لاله دې کوټه لا برکات مونږ یو کو خپل د میرمن سره لګیا او خپل بیبي سره وای ما د لاس نه مونیسه زه روانه خپل کور ته ځم نوي کور ته یو سبا دې واره یو کړ ما خیر دې دا مې وګړ په ما هولې دا غږ مې وکړ دې الګ موته ما دغه راشه ما یو ور نه شاته ترګل نو ما خپل بند سبا په یو ځم ناس زل قداني حسانو اته هغه بيجي مسول اما سبا مسول یا تو برابر دور دا د شهادت مرګ مو مسلمانانو ټول ته نصیب کړي برکات مونږ یو کو او داسې زل قداني وي د سترګو د رب سره یا الله پاکه دغه وخت وای زمان نه څونه سخت وي نه کوته وای دې وای زناغ مې ته طریقه هغه بندي ما وای نه تر زناغ مې کوته د دې خلکو د دې ژوند د دې ژوندۍ په دې دنیا هیڅ نه دی پاتې نه بلا هیڅ نه لرل نه جیدادونه نه سرمایه او نه هیڅ ایمان او عقیده قوي و چې موږ یو ورځ نه یو ورځ زیو د برکات مونږ یو کوي چې زنوي کور ته ځم زنه مې ورته وتړه کلمه شهادت تیر کړه او سای ور کړه وای بیٹې الله توبه موري فاکره موري تاسو جناتیان سه مونږ ته دعا کوئ مونږ ډیر ګناګار یو الله دې ذکر کې الله دې ګل ګلزارو دې مور په لاله اچو کې حواله کې هغه ډیر عمر شي خیر سه موري دعا کوا ستا دعا قبليږي الله دې ستا مغفرت وکي خاوند ته الله دې تا ته ډیر عمر درکې دې عزت عمر درکې الله دې تا به درد کړي ته دعا مونږ ته کوا موري دا لګم ژوند مونږ سره کوي الله
خپل دین دی اگر مالک دی بس سودا شیخ کم نه دي نه بلا دا جان هغه ملهم راوړي درته ښه دا درد دي زی هغه راوړي هلته اوس راوړي ورته مې ویلې خبري راوړي درته الله قدرمنو مسلمانانو عزت ورکړي تاسو ته خدای دې روغ ته ځان د دې د کور کنډواله ژوند مخکې 2 نفره اوس یو شولو یو شولو دا باجه آباد او ودان ټول مسلمانان ټول مسلمان کینه راځنو دین خدي ولري دا خو دې خبر نه وړي دین اسلام خدي دا دین اسلام قوي ولري خدا ورستي بس ډیره سخته ده بیچاره پولټي سره روانې ځان ته به یو کپ ډوډۍ تیاروي مریضتیا راځي او په دې کور خپله کور کې به ځان ته ژوند کوي دا وه د نن ورځې خپرونه د دې کورنۍ سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت کور پتا جنت دے ما دا پار فرختے جون لتانا عبادت دے تر دا جون دا غرچین